اکثر ستاسو په وړاندې به دا چل شوي وي چې یو انسان د ګرمۍ د وجې راپریوځي او بېهوشه شي، یا چېرته په سترګو باندې وینه وګوري او راپریوځي او بېهوشه شي. نو په دې دوران کې څه کول ضروري دي او دا ولې کیږي؟ نو دا ځکه کیږي چې په دې دوران کې د انسان چې کوم مازغه برین دی، دماغ، هغو ته وینه او اکسیجن په صحیح مقدار باندې ونه رسیږي چې د دې د وجې انسان راپریوځي او بېهوشه کیږي. په دې دوران کې ضروري دا ده که چېرې انسان د ګرمۍ د وجې بېهوشه شوي او راپریوتي وي، یا یې په سترګو باندې وینه لیدلې وي او بېهوشه شوي وي، نو تاسو به هغه یخ ځای ته یوسئ او یخ ځای کې به یې تاسو سیده سملوئ او کومې چې خپې دي هغه یې لږې شان راوچتې کړئ چې د هغو نه د وینې مقدار او د اکسیجن مقدار د هغو دماغو ته په صحیح طریقه باندې روان شي. لکه چې کپړې ډېرې زیاتې تنګې وي او مرۍ بندوي، نو مرۍ ورته تاسو راکیلاو کړئ او دې دپاره د هوا ترتیب برابر کړئ چې هوا پرې لګېږي. او بیا چې کله په هوش کې راشي نو تاسو اوبه ورکولی شئ، نیمکول ورکولی شئ، یا نیمبو وي هغه ورته په اوبو کې اچولی شئ، تاسو یې ورکولی شئ. خو که چېرې انسان دا بېهوشي نه ختمیږي او د منټ نه زیات وخت یوشي، نو په دې دوران کې تاسو ته ضروري دا ده چې تاسو د هغه سیله وګورئ چې سیله شته او که نشته. دویم دا چې د هغه نبض وګورئ چې آیا په دې کې حرکت شته او که نشته. که چېرې دا څیزونه نه وي نو په دې دوران کې یو عمل کیږي کوم ته چې CPR ویلی شي، چې دا تاسو ته زده کول او کتل ضروري دي. نو دا الریډي ما په تېر شوي ویډیو کې بیان کړی دی چې د هغې ویډیو لینک به تاسو ته په کمنټ کې د دې ویډیو میلاو شي چې هغه تاسو وګورئ او بهترین انداز سره یې زده کړئ چې د یو انسان ژوند پې بچ کیدی شي که چېرې تاسو ته دا عمل زده وي. دې نه علاوه ستاسو دې معلوماتو کې سره یا دا موږ ته په کمنټ کې راکړئ، او که چېرې خالص راځي تاسو ته د مردانه طاقت دپاره پکار وي یا وجود طاقت دپاره پکار وي، نو تاسو موږ نه په وټساپ باندې اډر کولی شئ. شکریه.